سلامونه درنو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس شلمه ویډیو کې زما عبدالله استاد سلامونه. خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به موږ د HTML iframe ټاګ وایو چې iframe ټاګ په HTML کې د څه لپاره استفاده کیږي. مخکې له دې چې موږ د HTML iframe ټاګ سره په عملي معرفي شو، نو هغه دپاره موږ راځو یو W3 School ویبسایټ ته. W3 School ویبسایټ موږ وپېژنو چې په دې کې iframe ټاګ د څه لپاره استفاده کیږي. زه دلته راځم اوس W3 School ویبسایټ راخلاصوم. دلته انډکس فایل یې هم راخلاصوم. دې ځای کې لاندې راځو موږ iframe ټاګ ګورو. iframe ټاګ به دلته وګورو. iframe ټاګ دغه ده. iframe ټاګ زموږ سره په یوې پاڼه کې یو ویب پیج په بل ویب پیج کې دننه ښکاره کول ته څه ویل کیږي iframe ټاګ. لکه دلته تاسو ګورئ دا موږ سره یو جنرال ویب پیج ده او په دې کې یو سب ویب پیج راوړلو ته څه ویل کیږي iframe. لکه دلته تاسو ویلی هم شئ An iframe is used to display a web page within a web page. یا ویب پیج په بل ویب پیج کې دننه ښکاره کول ته iframe ټاګ ویل کیږي. او بیا به راځو د هغه شی وایو اټریبیوټ وایو چې څنګه کولی شو موږ دې ته هایټ او ویټ ورکړو. او SRC د یونیورس چې ته ویل کیږي URL دپاره استفاده کیږي. URL دپاره دلته موږ هایټ او ویټ هم ورکولی شو. نو اوس راځو عملي دې ځای کې عملي کار کوو په څه شي باندې iframe ټاګ باندې. لومړی راځو دغلته موږ شی لیکو. نننی درس چې دی iframe دی. iframe ټاګ دی په HTML کې. د iframe ټاګ لپاره موږ راځو دلته خپله iframe ټاګ اخلو. دا سورس او فریم بارډر به انشاءالله وروسته وایو. لومړی باید یو ځل موږ پوه شو چې iframe څنګه موږ په خپل یو ویبپاڼه کې خلاصولی شو. اوس زه هم راخلاصوم iframe ټاګ دلته زموږ سره راغی. د دې دپاره موږ څنګه کولی شو چې اوس راولو. د هغه دپاره موږ سورس اخلو. سورس د URL دپاره استفاده کیږي. په دې کې موږ ویډیو ایمیج کولی شو هر ډول URL چې دلته راوړو په خپل ویبپاڼه کې تر څو موږ ته شو شي. زه غواړم اوس په دې کې چې ویبسایټ راوړم. ویبسایټ زما سره دغه ډیسکټاپ صفحه کې موجوده. اوس د هغه دپاره زه راځم دلته د هغې سورس چې لیکم کنټرول وي. زما سره د دې نوم راغی. اوس دلته باک سلاش اخلم او په دې کې چې کوم index ډاټ HTML هغه د اصلي فایل نوم لیکم. دا چې کوم رن کوم. زموږ سره ویبپاڼه کې بله ویبپاڼه چې شوه دا د څه شي په واسطه باندې د iframe په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا شو کړو. اوس زه راځم دې ته ویډ ورکړم. د ویډ دپاره موږ دلته راځو ویډ لیکو ورته او زه لیکم چې 500 دې ته چې کا ویډ ورکړه. دا رن کوو. دا شی شو زموږ سره ویډ. څنګه کولی شو اوس دې ته هایټ ورکړو. د هایټ دپاره موږ یو اټریبیوټ لرو خپله د هایټ په نوم باندې چې هایټ په واسطه موږ کولی شو دې ته اوږدوالی ورکړو. یعنې اوس زه دلته راځم دې ته هایټ ورکوم څو 350 زه دې ته چې کوم هایټ ورکوم. دا اوس رن کوم. دا د موږ سره ویبسایټ په مکمله ډول دلته چې کیږي لیدل کیږي. اوس زه په دې ځای کې راځم چې څنګه کولی شم د دې ویبسایټ سره زه لیکنه راولم. مثلا زه دلته لاندې غواړم چې یو لیکنه راولم. د هغه دپاره موږ دلته راځو یو فی ټاګ اخلو او دلته یو پاراګراف معلومات لرم. نورم چې دا موږ سره د یو پاراګراف دپاره استفاده کیږي. تاسو کولی شئ د وړ نه یا د بل ځای نه استفاده کړئ. خو موږ دلته چې کوو په خپله هم راوړ. دلته چې دی فری ډیفاین دی مخکې نه معرفي شوی دی. اوس دا رن کوو. د لیکنه دلته چې دا راغله. تاسو کله چې وغواړئ چې دا لیکنه په لیفټ کې راولئ د هغه دپاره موږ راځو دلته یو اټریبیوټ لرو د الاین په نامه باندې. زه دلته لیکم چې الاین از ایکول دلته او ډبل کوټیشن. په دې ځای کې زه ورته لیکم چې لیفټ. دا زموږ سره لیکنه به چېرته راځي لیفټ کې. دلته وګورئ تاسو سره لیکنه په دې لیفټ کې راغله. اوس تاسو غواړئ چې لیکنه رایټ ته راوړئ. څنګه کولی شئ رایټ طرف ته لیکنه راوړئ او دغه ویب پیج چې دی په رایټ کې شو کړئ لیفټ کې. د هغه دپاره موږ صرف دلته راځو رایټ چې ورته لیکو رایټ ورته لیکو. اوس راځو دلته دا رن کوو. موږ سره ویبپاڼه لیفټ خواته راغله او لیکنه رایټ خواته راغله. نو دغه زموږ سره د iframe خوبیانې دي چې څنګه کولی شو په یو ویبپاڼه کې بله ویبپاڼه شو کړو او د هغه اټریبیوټ څه دي. اوس زه راځم دلته W3 School ویبسایټ ته. نو دې ځای کې موږ هایټ او ویټ وویل او سورس هم ویل چې د URL دپاره استفاده کیږي. دلته تاسو کولی شو عملي ډول دلته د دې ټول اگزامپل هم وکړئ. دغلته اگزامپل یې هم ورکړی دی
اوس زه څنګه کولی شم چې دغه ته بارډر ورکړم. د بارډر دپاره موږ راځو دلته چې شی لیکو فریم بارډر ورته لیکو. ښه اوس دلته که چېرته موږ خپل ویب سایټ وګورو په دې کې کوم بارډر دلته استفاده شوی دی. هو بارډر استفاده شوی دی. زه دلته راځم لیکم چې فریم بارډر د فریم بارډر دپاره موږ دلته لیکو چې باید زموږ د هغه بارډر څومره وي 3 فیکس چې شو بارډر شو. اوس که تاسو نه غواړئ بارډر دلته چې کې 0 ورته ولیکئ نو تاسو سره به بارډر نه راځي. دغه دا زموږ سره د دې بارډر چې کوم چوکاټ و چارچاپېره هغه ترې ایسته شو. نو دا زموږ سره د آی فریم خوبي ده. بهتره خبره دا ده چې تاسو w3school.com چې کوم ویب سایټ ده زه به ډسکرپشن کې لینک هم واچوم چې تاسو له هغه ځای ډاونلوډ کړئ او تاسو کولی شئ دا ډېر په اسانۍ ډاونلوډ هم کړئ. انشاءالله زه به د w3school لینک واچوم په خپل ډسکرپشن کې تر څو د هغه ځای څخه تاسو په اسانۍ سره آفلاین ډاونلوډ کړئ. تېره ویډیو کې 19مه ویډیو چې کومه موږ جوړه کړې وه هغه هم په دې ویب سایټ باندې وه چې څنګه کولی شو موږ په دې کې خپله فری یعنې آفلاین زده کړه وکړو. خپل ځان دپاره یې ډاونلوډ کوو کله چې موږ سره انټرنیټ موجود وي او بیا موږ کولی شو د دې څخه آفلاین استفاده وکړو. که انټرنیټ وجود ونه لري بیا هم کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. نو دغه د آی فریم خوبیانې وې. انشاءالله موږ به راځو په بله ویډیو کې به بیا په بل ټاک باندې بحث کوو تر څو راتلونکي څو ویډیوګانو کې زموږ سره CSS کورس شروع کېږي 6 ویډیوګانو وروسته. اوس راځم زه دلته دغه موږ تاسو د آی فریم ټاک ټول اټریبیوټ وویل چې څنګه کولی شو په یوه پاڼه کې آی فریم راولو. زه دلته راځم دې ته د هایټ نور هم زیاتوم. دا څو کومه 600 ویډ یې ورته څو لیکمه 400 زه دې ته چې کوم ویډ لیکمه. دا اوس رن کوو زموږ سره په پاڼه کې نور هم دغه چې شو. اوس دا لیکنه موږ کولی شو ټاپ کې راولو باټم کې راولو لیفټ کې راولو خو زه چې کوم دا چې چېرته لیکم ورته لیفټ لیکم. دا زموږ سره لیکنه چېرته راځي لیفټ کې. نو دغه وه زموږ سره د آی فریم ویډیو چې څنګه کولی شو موږ یو آی فریم استفاده کړو په خپل ویبپاڼه کې. که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.